بسم الله الرحمن الرحیم د استغفار ویلو سلور داسې غټي فائدې نن تاسو ته بیانوم چې په خپل الله رب عزت په قران مجید کې د استغفار سلور غټي فائدې بیان کړل. اسه خو د استغفار بشمار فضایل دي چې په احادیث کې موږ تاسو اورو، لیکن سلور داسې غټي فائدې چې هغه د قران کې په خپل الله رب عزت دغه ذکر کړل او وسه هم موږ په کار د چې موږ د استغفار کثرت کو موږ تاسو محتاج یو، موږ تاسو ګناهګار یو. په حدیث شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې تاسو په کثرت سره استغفار وای، امت تسوي په کثرت سره استغفار وای، ځکه چې زه پر ورځ کې سل استغفار وای. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو بخښه او معصوم، لیکن دا غینه باوجود به استغفار په کثرت سره دا د سو وجنه چې امت ته ترغیب ورکو چې تاسو استغفار په کثرت سره. او په بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی استغفار لازم کی بزان باندې یعنی په کثرت سره استغفار وای نو د تنګي به الله حضرت ختمي، د پریشانی به الله حضرت ختمي او الله حضرت مولا داسې زین رزق ورکی چې دا زینه به د وهم ګمان نه وي. نن سبا کې هر سړی تنګي دا چا بندش کړل، پریشانی دا یو عامل پسیږي بل تعویذګر پسیږي. دا زمونږ اساس خپل د ګناهونو نو سدي چې په هغه وجه باندې په هر حواله سم باندې تنګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی استغفار کثرت سوی نو د چې کوم عام تنګي دا هغه ختمي، پریشانیاں به الله حضرت ختمي او د داسې زینه بوله الله رزق ورکی، مالی حواله سم د پریشانی نه وي. د داسې زینه به الله حضرت رزق ورکی چې دا زینه دا ځکه به دا زینه به د وهم او ګمانوم نه وي. او دا غینه علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صرف دنیوي فائدې نه دي بلکې په آخرت کې هم دا سړی لپاره ټول غټه خوشخبری ده چې د کم انسان په نامه اعمال کې په کثرت سره استغفار وي او د داسې انسان لپاره ډیره غټه خوشخبری ده. نو دا صرف دنیوي فائدې نه دي بلکې د قیامت پر باندې چې کله نامه اعمال کولاویږي نو په هغه کې د انسان لپاره خوشخبری ده چې کوم انسان په کثرت سره استغفار کوي. او ډیر څه کسان داسې چې استغفار غلط هم وي دې حواله سره هم خبره کو، لیکن رازو اول دغه سلور فائدو طرف ته چې په قران مجید کې الله حافظ ذکر کړلی. الله حافظ په سورې نوح کې ذکر فرمای د نوح علیه السلام فرمای چې ما خپل قوم تسوي، ما خپل قوم ته چې فقلت استغفروا ربکم، تاسو خپل د رب نه استغفار کوئ په کثرت سره چې تاسو استغفار وکړئ نو الله رب العزت بسکی انه کان غفارا، بشک هغه معاف کون کی ذات دی، هغه بس تاسو ګناهونه معاف کی. یو فائدہ دا چې ګناهونه به الله حضرت تاسو د استغفار په ذریعہ معاف کی. او ويرسل السماء علیکم مدرارا، د دې په ذریعہ باندې به قحط سالی ختمي، یعنی د اسمان نه تاسو باندې بارانونه وري. نن سبا کې تاسو ګورئ د سرزي موسم دی، د جمی موسم دی، لیکن دا غینه باوجود خشک سالی دا، قحط سالی دا، باران نشته. په کوم علاقو کې چې واوره وريږي واوره نشته، دا سمجه زموږ د ګناهونو په بدوله. او چې کله قحطسالی جوړ شي نو دغه په ذریعہ باندې بیا غذایی قلت جوړ شي چې کوم خلکو پټي وي یا دغه شانتي باغونه وي نو هغه بیا وچ شي، فصلونه به کې وچ شي، بیا ختم شي. نو دویمه فائدہ دا چې الله رب عزت قحطسالی ختمي نو په کار دا چې په دې حواله سره موږ استغفار کثرت سره اجتماعي طور پر کثرت سره استغفار وکړو نو الله رب عزت دا قحطسالی ختم کړي. دویمه فائدہ دغه ده الله رب عزت اسمان نه بارانونه نوري ويمددكم باموال، الله رب عزت تاسو په مال او دولت کې اضافه کوي. نن سبا کې هر سړی چې مالی حواله سره تنګي ده نو په خپل الله حضرت فرمایي حضرت نوح علیه السلام دا قول ذکر کی چې الله رب عزت تاسو په مال او دولت کې اضافه کوي. نو کچری دا غواړي چې مالی حواله سره تاسو چې پریشانې دي هغه ختم شي او مالی حواله سره الله رب عزت تاسو باندې فراوانی وکي نو په کثرت سره استغفار او دین علاوه سلورمه فائدہ و بنینا ويمددكم باموال وبنینا، الله رب عزت تاسو ته سګي اولاد عطا کی اور خاص کر کی د زامن ذکر چې الله حضرت تاسو ته زامن عطا کی، زامن نصیب کی. نو چې کوم خلق کم زنانه به اولاد وي، کم نارینه به اولاد وي نو هغه په کار دار چې هغه په کثرت سره استغفار کی الله حضرت نو اولاد ورکی. دا د اولاد لپاره هم یو وظیفه ده چې کم کسانو اولاد نوي دا هغه په کار دار چې په کثرت سره استغفار وي. دا په قران مجید کې ذکر موجود دي الله حضرت هغه سور کی اولاد ورکی اور خاص کر کې نارینه اولاد چې د کوم خلکو نارینه اولاد نوي زامن نه وي نو دا هغه لپاره دا وظیفه ده په قران مجید کې موجود ده چې الله حضرت ته زامن نصیب کړي، خاص کر کې زامنو ذکر لري. نو دا سلور فائدې دا غیر علاوه بشمار داسې فائدې دي چې هغه ز بیانوم په دې کې به ګنټي تیر شي، لیکن د درود د استغفار چې کوم فضایل هغه ختم نشي. بهرحال استغفر الله چلته پیرتی دا ډیر چې کسان دا چې استغفار کوي استغفار دا استغفار نه دی، دا استغفر الله استغفار. بعض خلک صرف استغفار کوي استغفار یا استغفار نو دا څنګه دا بلکې استغفر الله دا مختصر دی، استغفر الله ربي استغفر الله هم ویل شي
استغفر الله دا سیم ویل شي، استغفر الله ربي دا سیم ویل شي، او دغه شانتي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب، استغفر الله ربي من كل ذنب، او کچری نور به اضافه کوي نو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. نو د دې بشمار فائدې دي. ما په خپل هم چې کله بد حالت راغلی اسی هم چې کله ما استغفار شروع کړل او ډیر شي د دې کوم فائدہ ده ما ته ملاو شوې ده. ما په خپل سترګو لیدل چې څنګه لاري ته الله رب عزت چې دې ما ته کولاو کړلی او الله رب عزت ربانه مهربانه شوی دی. نو استغفار د کثرت سره کوي. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت په کثرت سره استغفار کولو توفیق موږ تاسو ته نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.